نن خبره کوو بواسیر باندې. هغه خلک چې څوک د بواسیر مریضان دي، د بواسیر ناروغان دي، هغه سره واوري. موږ ګورو چې بواسیر وایي څه شي ته، د دې علامات څه شي دي، د دې وجې څه شي دي، او کم خوراکونه دي چې هغه موږ کوو زموږ بواسیر بالکل ټیک ټاک وي. ګوره یو خبرې باندې ځان پوه کړئ. اول راځئ ګورو چې بواسیر وایي څه شي ته. ډېر خلک دي کې کنفیوز دي چې هیموروید او پایلز دا یوازې سیز دی. دې ته موږ انګلیش کې څه وایو؟ هیموروید ورته وایو یا پایل ورته وایو، خو دا یوازې سیز نه دی، دا بالکل یو شی دی. هیموروید او پایل دې ته موږ ساده الفاظو کې څه وایو؟ بواسیر ورته وایو. دې باندې پوه شئ. اوس دا وایي څه شي ته. ګورئ بواسیر وي څنګه؟ کله چې د غټو بولو ځای کې، د پخانې ځای کې چې کله رګونه یا بلډ ویسل چې کله وپړسیږي، دا بهرم راوتلی شي، بهرم کیدلی شي، دننه کیدلی شي. دا د څه وجوهاتو باندې چې کله وپړسیږي نو دې ته موږ څه وایو؟ بواسیر ورته وایو. اوس راځئ اول ګورو چې د دې علامات څه شي دي. اوس یو عام انسان دی، که هغه تپوس وکړي چې د دې علامات څه شي دي، موږ ته به یې پته څنګه لګېږي چې دا بواسیر دی که نه دی. د دې ټول اول غټ علامات چې کوم دی د بواسیر، کله چې غټو بولو باندې څوک کیني یا کاسې په ځمکې باندې کیني، د پخانې ځای کې یا د غټو بولو ځای کې چې کله درد محسوسیږي هغه ته، دای اول علامات دی د بواسیر. دویم علامات د بواسیر چې کوم دی، هغه ځای کې د غټو بولو ځای کې یا د پخانې ځای کې به هغه ته څه شی وي؟ خرخت په هغې ته محسوسیږي، دا یې بل علامات دی. یا د پخانې ځای کې د غټو بولو ځای کې به هغه به بهر طرف ته یا دننه طرف ته چینجز به ورته محسوس شي، لمپ یا د تصویر کې که تاسو ته څنګه ښکاري داسې که کلم جوړ شي، دا د بواسیر علامات دي. چې کلم دا څیزونه وي نو بیا څه شی وي انسان ته؟ بیا هغه وایي چې بواسیر دی. دا اوس راځئ ګورو د بواسیر وجې څه شی کیدلی شي. د بواسیر ټول نه غټه وجه هغه فیملی هیسټري دی. اوس که د یو انسان فیملی کې روان وي، نیکه ته، پلار ته یا ترونو ته چې کلم بواسیر کېږي، دا فیملی هیسټري چې کلم د چا وي د بواسیر، نو دې ته بیا بواسیر کېدلی شي. دویمه وجه د بواسیر دی پریګننسي. چې کلم د چا خېټې باندې بچی وي، ولې چې هغه وخت کې زور لګول وي، چې کلم زور لګوي انسان، نو هغې ته بواسیر کېدلی شي. دریمه وجه د بواسیر دی چې څوک فایبر زیات نه استعمالوي، هغه خوراکونه نه کوي چې هغې کې فایبر زیات وي، نو د هغې د وجې هم کوي. څلورمه وجه د بواسیر دی ډیر زیات دستونه یا کنسټیپیشن، که چاته ډیر وخت دپاره وي چې هغه بالکل ټیکیږي نه، دغه د وجې هم بواسیر کېدلی شي. هغه خلک چې هغه اوبه ډېرې کمې څکي، دغه د وجې هم کېدلی شي. یا شپږمه وجه د دې د بواسیر، شپږمه وجه چې کومه دی هغه خلک چې څوک باتروم باندې کیني، ډیر زیات ټایم تیروي، دغه د وجې هم کېدلی شي. یا ډیر زیات زور لګول د غټو بولو د وجې، د دې د وجې هم کېدلی شي. یا هغه خلک چې هغې ته د بواسیر نه مخکې ډیر غټ لفټینګ اوچته یا غټ وزن اوچتول ولا ته هم بواسیر کېدلی شي. اوس راځئ د بواسیر علاج ګورو. بواسیر علاج به موږ څنګه کوو؟ ګولیانې کمې ښې دي یا کم خوراکونه دي چې هغه موږ کوو. زموږ بواسیر چې کوم علامات یې هغه بالکل کنټرول وي. اول هایدروکورټیسون کریم چې کوم دي، که چاته هم درد وي، هلته خرخت محسوسیږي، نو هایدروکورټیسون کریم تاسو لګوئ. یا لیډوکین چې کوم کریم دی، د دې د وجې به ستاسو درد وي یا خرخت وي یا بلیډینګ وي، هغه به څه شی وي؟ کنټرول به وي هغې ځای کې. دویم سیز د دې د وجې هغه خوراکونه تاسو کوئ چې هغې کې فایبر زیات وي. فایبر څه شي کې زیات وي؟ اوس فایبر ټول نه اول سورس دی میوه چې څومره هم خوړلی شئ، یا سبزیانې چې څومره هم خوړلی شئ، یا دال هم تاسو خوړلی شئ، یا الو هم تاسو خوړلی شئ. دې کې څه شی دي؟ فایبر دي. نو د دې د وجې به فایبر د وجې به تاسو څه شی وي؟ تاسو چې کوم د بواسیر علامات دي هغه به کنټرول کړي وي، پته به هم درته نه لګي. دریم سیز دی زیاتې اوبه څښل. زیاتې اوبه چې څوک هم څکي، نو ستاسو چې کومه پخانه دی، ستاسو چې کوم سټول دی، کوم غټ بول دی، نو دا به نرم وي، ډېر زیات زور به درته لګول نه وي پکار. نو د دې د وجې چې بواسیر کوم سمپټم دي، کوم علامات یې هغه به کنټرول کوي. بل سیز دی تاسو اسپغول هم یوز کولی شئ. کله چې اسپغول یوز کوئ نو ستاسو غټ بول چې کوم دی هغه به نرم وي، زیات زور لګول به نه وي پکار. نو د دې د وجې هم ستاسو چې کوم علامات دي د بواسیر ولا هغه به بالکل کنټرول کوي. اوس که دا ټول سیزونه تاسو اپلای کړو خو بیا هم بواسیر نه ټیکېدو، ګورئ بواسیر که یو ځل ټیک شو، بیا رالو، بیا ټیک شو، بیا رالو، نو د هغې د وجې تاسو ته بیا اپریشن ضرورت کېدلی شي. نو د دې اخري چې کوم اپشن دی هغه اپریشن دی. خو ډېرو کیسونو کې داسې دي چې بواسیر بالکل خپله ټیکېږي. د کوم خوراکونه ما درته وښیلو یا د کومه طریقه ما درته وښیله، کریم ما درته وښیلو، دې سره هم که کنټرول نه شو، یو ځل ټیک شو، بیا رالو، بیا ټیک شو، بیا رالو، نو بیا ټولو نه اخري چې کومه طریقه دی هغه اپریشن دی. هغه اپریشن دی هیموروید چې کوم دی، بواسیر چې کوم دی، دا به کټ کوي، دا به راوباسي، دې ته به اپریشن کوي. هغه نه پس انسان بیا بالکل هم ټیکېږي. دا د بواسیر طریقه دی، دا د بواسیر ټریټمنټ دی. بواسیر بالکل خپل هم ټیکېدلی شي، د دې علاج شته دی. دې ته د خفګان هېڅ ضرورت نشته، دا دومره خطرناک شی نه دی. مهرباني.